سلامونه ملګرو، تیمورشاه کمال یم. شاعر او کتاب خپرونه ده. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ په هر اتوار و تاسو ته یوه ادبي خپرونه وړاندې کوو او د سوهیلي پښتونخوا د شاعرانو د لیکوالو چاپ سوي اثار و تاسو ته در معرفي کوو او په تاسو یې پیژنو. د پیاوړي لیکوال د دغه خپرونې اصل مقصد دا دی چې نوی کهول د کتاب د لوست سره معرفي کړي او نوي کهول ته دا وروښیي چې زما په سیمه کې کوم لیکوال، کوم شاعران، کوم نثرنګاران د پښتو دپاره څه کړي دي، څه کوي او په څه بوخت دي. پیاوړي لیکوال د پښین ښار لومړی ادبي تنظیم یا ټولنه ده چې د تیرو 90 کالو څخه ادبي چوپړ وهي او دا وخت په پښین کې یوازینی فعال ادبي تنظیم دی چې په ټوله پښین کې نور تنظیمونه ټول پسپاسو او د غرضي مقاصدو لپاره چې کومې ټولنې جوړې سوي وي ملګرو، هغه ټولنې په خپل مرګ په خپله مړې سوې او نن پر یوه ټوبي باندې هم هیڅ پاته نه دي. خو پیاوړي لیکوال د بې غرضه او خپلواکه ادبي یون یا ادبي پرمختګ لپاره هڅې ګړندۍ کړې او دغه مقصد او هدف زموږ صرف او صرف د پښتو خدمت وو، نه د ځینو مغرضو عناصرو خدمت. نو ځکه دا ټولنه فعاله پاته سوه، 90 کاله مزل یې پیل کوي او نن تر دا وخت را رسېدلې ده چې بېلابېل ادبي سیمینارونه، پښتو مشاعرې او د لیکوالو پیژندګلو یې په چاپي رسنیو کې هم وکړه او نن یې په خواله رسنیو باندې هم یوه سلسله د شاعر او کتاب په نامه روانه ده. نو په دغه سلسله کې موږ دغه دوامداره ساتل غواړو او کوم لیکوالو او شاعرانو چې په سویلي پښتونخوا کې خپل کتابونه چاپ کړي دي د هغوی څخه موږ دا خواست کوو چا چې پښتو ادبي ټولنې پیاوړي لیکوال ته خپل چاپي اثار را لیږلي دي، موږ هغه په کلونو خوندي ساتلی دي او زموږ په کتابتون کې ټول محفوظ دي. لکه موږ چې تاسو ته په وار باندې معرفي کوو، نو د هغو لیکوالو او شاعرانو څخه هم یو خواست کوو چا چې نوي کتابونه چاپ کړي وي او له ځان سره یې پراته وي، نو موږ خواست ورته کوو چې زموږ پر سکرین باندې چې کومه نمره ده، پر دې نمره له موږ سره تماس ونیسئ او خپل چاپي اثار یا کتابونه که نثري وي او که نظمي وي موږ ته یې راوسپارئ. موږ به یې د دا خپرونې د لارې و ټولو لیدونکو ته د پښتو مینوالو ته معرفي کو او تاسو به و ټول ادبي حلقو ته معرفي کو او په خلکو به مو وپېژنو داسې چې دغه په هیرو کې پټ لالونه رابرسېره سي. او پیاوړي لیکوال دا هڅه کوي چې بغیر تعصبه، بغیر نفرته او بغیر توکمي او ژبني سمتي تعصب څخه بالاتر موږ دغه کار مخ په وړاندې بوزو او ټولې نړۍ ته دا وروښیو چې په سویلي پښتونخوا کې لکه څنګه چې 2 مرکزونه په 20مه پیړۍ کې دوامداره ادبي کارونه کول، لومړی لوی افغانستان وو او دویم پېښور وو، نو بیا په 21مې پیړۍ په پیل کې یا د 20مې په نیمایي کې سوهیلي پښتونخوا هم ادبي قدم واخیست او دا وخت چې کوم کتابونه په سوهیلي پښتونخوا کې چاپ سوي دي ملګرو دا بې شمیره دي او زموږ اتلانو چې په دې سیمه کې کوم ادبي کار وکړي لکه ارواښاد پروفیسر سیال کاکړ صاحب او ارواښاد پروفیسر صاحبزاده حمیدالله صاحب، عبدالکریم بریالی صاحب، خیر محمد عارف صاحب او دغسې درویش درانی صاحب، راز محمد راز صاحب، عبدالباری اسیر صاحب او داسې نور زموږ ستر لیکوال او مشران چې زموږ وړاندې تیر سو او دا وخت په موږ کې نسته. خپل ادبي زیار یې موږ ته راپرېښود، بېلابېلې تذکرې یې چاپ کړې، ادبي اثار یې چاپ کړل. نن زموږ رهنمایي کوي او موږ د هغوی پر قدم باندې ځانونه روان غواړو. نو همدغسې د شاعر او کتاب په سلسله کې نن موږ د ژوب د یو ځوان او خوندور شاعر هنرمل کاکړ دغه کتاب ستومانه ماښام تاسو ته معرفي کوو.
ستومانه ماښام د دې ځوان شاعر ډیر خوندور او ښایسته شعري ټولګه ده. په دې شعري ټولګه کې ټول ټال 100 غزلې دي او 32 نظمونه شامل دي. په دغه کتاب کې خواږه شعرونه او خوږې غزلې او د خواږه فکر شاعر دی. که چیرې تاسو دا کتاب لاسته راوړئ، موږ یې د تاسو سره پیژندګلو کوو، نو تاسو به د هنرمل کاکړ پر شاعري باندې نور هم خوندونه واخلئ. د کتاب پیژندګلو د کتاب نوم دی ستومانه ماښام، شاعر هنرمل کاکړ، لمر خپروندویه ټولنه کوټه، کمپوزر بشیر احمد نادم، د چاپ ځای یونایټډ پریس کوټه، د چاپ شمیر 500، د چاپ کال 2006 او د شاعر پیژندګلو نوم محمد حسین، قلمي نوم هنرمل کاکړ، د زوکړې نیټه 5 مئی 1984، د استوګنې ځای کلی ملور اورمزی ژوب. نو قدرمنو لیدونکو پر دغه کتاب باندې هنرمل کاکړ د چا لیک یا سریزه نه ده لیکلې، خو خپل لیک یې په دا ډول په کتاب کې ځای کړی دی چې زه و تاسو ته اقتباسات وړاندې کوم. هنرمل کاکړ وایي و شعر د زړه او تخیل هغه احساس او ژغا ده چې دوی دواړه د یوې حادثې یا یوه عارض له امله په خپل منځ کې کوي. د دغې ژغا هم سجې برابره وي او هم تر یوه حده فصاحت او بلاغت پکې سترګکونه وهي. هو دا ژغا که بیا دوی د ګل د بویولو په وخت سره کوي او که د ازغې د ټومبلو په وخت، په هر حال زما د وجود د کور دغو دوو غړیو دا دواړه ډوله ژغاوې کړي دي. د ګل د بویولو پر وخت د ژغا په اړه باید ووایم چې د لاس شریک ذات په دې وسیع او طویل او لوی کائنات کې ما په رنګ رنګ سپرلی لیدلی دي چې وخت پر وخت یې د خپل ښایست ګریوانونه څیرلی دي او د خړې مځکې خړ مخ یې په ګلاب، لالا، ورخاړي، نرګس، بادامي اناري او پلوڅي ګلونو رنګین کړی، معطر کړی دی. ما د سور او تال د جهانونو د جهان نندارې هم کړي دي. ما ته شینکي اسمان له خپله باراني رحمت څخه وروسته پر خپله پاکه سینه باندې د بوډۍ ټال په نامه داسې رنګونه هم راښکاره کړي دي چې د رانیولو لپاره مې ډېرې ستړي ستړي هڅې کړي، ان چې غرونه غرونه مزلونه مې پسې کړي دي. هو ما د ادم بابا په زامنو کې داسې څهرې هم لیدلې دي چې زما زړه او نظر یې په لیدلو سره د فردوسي حورو او غلمانو او د یعقوب د نازولي فرزند انتهایی حسیني څهرې ته هم هیڅ ویلی دي. البته د اغزي د ټومبلو پر وخت د ژغا په مثالونو کې د ټولو ستر مثال دا دی چې ما قابل لیدلی دی. آبل یې وژلی و، خو زوی مړي ته یې د شخېدلو چل هم نه ورتله او د هغه مړی یې په شا ګرځاوه. نمرود مې ولید چې خلیل یې لمبو ته وغورځاوه. فرعون مې ولید چې د بني اسرائیلو میندو ګلونه بچي یې په ناترسه چاړه حلال کړل. چنګیز مې ولید چې نیمه دنیا یې د ژوند له خوږې میوې څخه محرومه کړله. حجاج مې هم نه دی هیر چې د مکرم او مشرف انسان په سرو وینو یې تند نه ماتېدله. ما د خپل وطن په خاورو د غلیم سکڼي سکڼي آسونه هم لیدلی دي چې که یې څه هم اجمل اند په خوب کې ننداره داسې کوي. خوب کې کلي ته کتار آسونه راسي، خوب کې کلي ته کتار آسونه راسي، په بمونو باندې بار آسونه راسي. خوب کې کلي ته کتار آسونه راسي، په بمونو باندې بار آسونه راسي. ما د سپیرو سپیرو خزانونو سپیرې سپیرې سیلۍ هم لیدلې دي چې ګلونه به یې د مړاوي کېدلو پر ځای په لمبو کې نغښتل. ما د انتظار په دار هم ټالۍ وهلې دي، ان چې لاروي به یې مې لا هم متحره کړل.
د انتظار په دار یې بیا شای لیدلی وم زه د انتظار په دار یې بیا شای لیدلی وم زه د دغې لارې په لاریو کې نن حیرت زیاتېده. بالاخره زه د بهادرشاه ظفر غوندې دغو حسرتونو داسې ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسے اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں. او بلکې ما ټول حسرتونه د خپل زړه په ورغوي باندې همداسې پرې ایښي دي او ځان مې ورته پښتون ثابت کړی دی. نه تریوم تندی ای وخته او نه سر ټکوم نه تریوم تندی ای وخته او نه سر ټکوم یم پښتون هرې بلا ته دې ټټر ټکوم. د راتلونکي نسل لپاره د دغو حسرتونو د مخنیوي تکل په ډاګه او علل اعلان کوم په پښتني مینه هنرمل کاکړ. قدرمنو لیدونکو د هنرمل کاکړ دغه شاعري چې نظمونه او غزلې هم پکې شاملې دي که چیرې تاسو وغواړئ نو دا کتاب چې موږ یې تاسو ته درکونه وړاندې کړل تاسو یې ترلاسه کوئ نو خورا خوندونه به باندې واخلئ او د ده شاعري ډېره خوږه قامي علمي او ملي شاعري ده. دی به ستاسو نور هم خوښ سي. موږ به یې تاسو ته د ده د کتاب څخه د غزلو ټوټې هم وړاندې کړو. دی په یو خپل کلام کې هنرمل کاکړ وایي چې څه معنا د یوه کلي نه مې وینې نه دې وینم څه معنا د یوه کلي نه مې وینې نه دې وینم نصیبو دواړه کژلي نه مې وینې نه دې وینم څه معنا د یوه کلي نه مې وینې نه دې وینم نصیبو دواړه کژلي نه مې وینې نه دې وینم او تر یوه اسمان را لاندې سره ورک یو له عمرونو تر یوه اسمان را لاندې سره ورک یو له عمرونو یوې مځکې ته راغلي نه مې وینې نه دې وینم نوم د مینې خو جانانه وصال هم دی دیدار هم دی نوم د مینې خو جانانه وصال هم دی دیدار هم دی دا څه وجه ده دا ولي نه مې وینې نه دې وینم او ستا وزرې چا پرې کړي در سره څوک ظالمان دي ستا وزرې چا پرې کړي در سره څوک ظالمان دي غږ دي اورمه بلبلې نه مې وینې نه دې وینم ستا وزرې چا پرې کړي در سره څوک ظالمان دي غږ دي اورمه بلبلې نه مې وینې نه دې وینم هنرمل وایي راځه نور مرور له زندګۍ سو هنرمل وایي راځه نور مرور له زندګۍ سو دیا بسي هلي ځلي نه مې وینې نه دې وینم. قدرمنو لیدونکو د هنرمل شاعري روانه ترکیبونه یې خوندور معنا یې ارزښتناکه فکر یې پوخ لکه څنګه چې دی زلمی دی خو شاعري یې ډېره پخه او د سینیر شاعر څخه هم وړاندې ده د پاخه فکر خاوند دی او په هر شعر کې یې ډېرې معناوې پټې دي او که چیرې هم تاسو د ده دا شاعري په غور سره ولولئ نو نور خوندونه به ورباندې واخلئ. نو دی په یو بل شعر کې وایي ټکور ټکور یې زه پر هر خدای پیدا کړی یم ټکور ټکور یې زه پر هر خدای پیدا کړی یم جوړ مې که معمار مې سکندر خدای پیدا کړی یم غرونه مینه را سره ده خو موړ نه یمه غرونه مینه را سره ده خو موړ نه یمه ستا د عشق په ښار کې
ډیر نه هر خدای پیدا کړی یم او چل پر رقیبانو د گزار زده که قربان دي سم چل پر رقیبانو د گزار زده که قربان دي سم پټ می څه په زړه کې کلک سنګر خدای پیدا کړی یم او ستا غم دې بېغمه سي او ګرځي دې په سرو سترګو ستا غم دې بېغمه سي او ګرځي دې په سرو سترګو زه ورسره ګران ام سفر خدای پیدا کړی یم دومره هنرمله په هنر باندې قدم نږدم دومره هنرمله په هنر باندې قدم نږدم څومره چې په خیال او په هنر خدای پیدا کړی یم په یو نظم کې ملګرو نرمل کاکړ وایي ستومانه ماښام چې د کتاب نوم یې هم له دغه نظمه اخیستی دی دی وایي تا او سهار یو د نشو په کجاوو کې وړي تا او سهار یو د نشو په کجاوو کې وړي او دیمو ویشلی لمستیو ډک جامونه دلې ته وا په ورځ مو د سرو ګلو په پستو غیږو کې توا په ورځ مو د سرو ګلو په پستو غیږو کې د جنتیانو غوندې کړي دي خوبونه دلې توا په خېټو هم بې سده همیشه یو ماړه د ماتېدو لپاره تنده زموږ کوثر هم لري توا په کوم دالان او خونه کې چې ژوند تېروو توا په کوم دالان او خونه کې چې ژوند تېروو توا هغه دالان هغه خونه به ور هم لري او قدرمنو لیدونکو تر غزل نظم خوږ او تر نظم غزل خوږه که چیرې تاسو د ده د کتاب لوست وکئ او یو کلام به مو د بل اورولو ته اړباسي او ټول کتاب به په ډیر شوق لولئ د خپرونې په آخر کې دغه کلام درته عرض کومه راځه الله دې راوله بدلون یوازیتی راځه الله دې راوله بدلون یوازیتی د ژوند په پښتونخوا کې مې پښتون یوازیتی راځه الله دې راوله بدلون یوازیتی د ژوند په پښتونخوا کې مې پښتون یوازیتی د بل غرض د بل مطلب ګمان پر ما ونه کړي د بل غرض د بل مطلب ګمان پر ما ونه کړي ادب مې د دې ستړي ستړي یون یوازیتی او وتا ته زړګی څه وایي چې څوک به وي لیلا وتا ته زړګی څه وایي چې څوک به وي لیلا و ما ته خو همیش وایي مجنون یوازیتی او هجوم دروغ علم را کوي نسی نوکی ډاډ هجوم دروغ علم را کوي نسی نوکی ډاډ له ښاره د نظر چې می بهرون یوازیتی او ساده و نرمل هسي مرور دی له قسمته ساده و نرمل هسي مرور دی له قسمته رکیبه ستر ثواب خو د بیلتون یوازیتی راځه الله دې راوله بدلون یوازیتی د ژوند په پښتونخوا کې مې پښتون یوازیتی ستومانه ماښام مه هېروئ او تاسو یې ولولئ د هنرمل کاکړ چې د ژوب اوسېدونکی دی تاسو به یې پر اشعارو خوندونه واخلئ زه تیمورشاه کمال شیر محمد شادمن نعمت ظهیر عبدالمالک کلمیار او د کیمرې شاته طاهر لیوال او د پیاوړي لیکوال ټول ټیم د نن د خپرونې سره د هنرمل کاکړ د کتاب سره له تاسو اجازه غواړو تر را روان اتواره مو پر الله سپارو ستړی پښتون مه هېروئ د ځان سره یې پالو کوئ او دغه خپرونې را سره بدرګه کوئ ملګرو ویډیو مخ ته شیروئ موږ به د ادب سره خپله رابطه یا تماس نه پرې کوو خپل ادبوال مینوال او ټول هغه لیکوال به
یاد ساتو، ستایو به یې او د دوی ستاینه به کوو، د دوی ډاډګیرنه به کوو او سلافزایي به کوو چې داسې دوی پر خپل لیک او قلم باندې نور هم بریا حاصله کړي او خپل ځان د پښتو خدمت ته چمتو کړي. نو زه تیمور شاه کمال یو ځل بیا په آخر کې له تاسو اجازه غواړم د ټولو ملګرو سره الله مو ژوندي لره، کتابونه او خپرونې را سره اورئ. موږ به تاسو ته بیا نوي کتابونه وړاندې کوو. د خدای په امان.